نن د فبرवरी په 3 نیټه په ټي10 لیګ کې 3 لوبې ترسره کیږي. سلام ستړي مشئ، زموږ افغان ټي وي چینل ته ښه راغلاست. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره راسره وګورئ. د متحده عربي اماراتو په 10 ورځه ټي10 سوداګریز لیګ کې نن د فبرवरी میاشتې په 3 نیټه 3 پرله پسې سیالۍ ترسره کیږي چې 6 لوبډلې به د یو بل پر وړاندې ولوبېږي. لومړی لوبه د 4 افغانو لوبغاړو کریم جنت، مجیب زدران، قیس احمد، فضل حق فاروقي اړوند بنګله ټایګرز لوبډله د قلندرز لوبډلې سره سیالۍ ترسره کوي چې یاده سیالۍ به نن د افغانستان په وخت مازدیګر 4:30 بجې پیل شي. دوهمه سیالۍ هم د افغان لوبغاړو په شتون کې ترسره کیږي. د جاوید احمدي او یمین احمدي اړوند مراټا عربنز لوبډله د ابوظبي لوبډلې سره مخ کیږي چې د ابوظبي لوبډلې لپاره 2 افغان لوبغاړي چپ لاس توپ اچونکی نجیب الله زدران او تیز توپ اچونکی نوین الحق لوبیږي. په درېمه لوبه کې درویش رسولي اړوند پونی ډیولس لوبډله د نان ترن وایرس لوبډلې پر وړاندې د نن ورځې په وروستي لوبه کې د سیالۍ ډګر ته راښکته کیږي. یاد دی چې په یاد 10 ورځ غوره لیګ کې تر دې دمه 13 سیالۍ ترسره شوي چې تر ټولو مخکښه د رحمان الله ګوربز اړوند ډیلی بولز لوبډله ده چې د 8 پوینټونو په درلودلو سره د جدول لومړی مقام له ځان سره لري. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوی ویډیو. د ویډیو په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې را سره شریک کړئ او زموږ افغان ټي وي چینل سره اوسئ.